ابتدا کې چې کله ماشوم وي نو دته یو ښه نمونه او یو ښه ماډل پکار دی چې هغې ته ګوري او دا ماشوم بیا هغه شان ځان جوړوي. ځکه دا ماشوم سپینه پاڼه ده، دا تا ته ګوري، ستا کردار ته ګوري، ستا اخلاقو ته ګوري. ته چې څه کوې په کور کې هغه شان کوشش دا کوي چې دا هغه شان وکړي. ته چې څنګه سملي دغه شان کوشش دا کوي چې دا هغه شان سملي. ته چې څنګه کینې دغه شان کوشش کوي چې هغه شان کینې. که ته مانځه ته ودرېږي نو دا تا سره مانځه ته ودرېږي. که ته موبایل کې ګډې وډې ګوري نو دا دغه شان کوي. نو لہذا د خپلو بچو دپاره خپل ځان ښه ماډل جوړ کا، غلط ماډل ورته مه جوړوه. د دغې وجې نه ماهرینو دا لیکلي دي چې کله ماشوم بلوغ ته نه رسېدلی نو دا ستا په خبره باندې کم پوهېږي، لیکن ستا کردار او ستا کړه وړه چې ته څه کې هغه ډېر کاپي کوي، هغه رااخلي، هغه شان دا کوشش کوي چې ځان جوړ کړي. که ته کور ته راشي او تا فرض منځ جماعت کې کړی او سنتو ته کور کې ودرېږي نو دا بچی هم تا سره په نږدې ودرېږي. که ته جانماز در راوالې نو دا هم کوشش کوي چې ما ته هم جانماز پکار دی. که ته ټوپۍ راوالې دا هم ټوپۍ رالي. که ته قرآن راوالې تلاوت کوي نو دا هم هغه شان کوي. ته چې څنګه هغه شان دا جوړېږي. نو لہذا خپلو بچو دپاره ښه ماډل او ښه نمونه کېدل پکار دی او د خپلو بچو ښه تربیت ابتدا نه کول پکار دی. او که الله مکه ته کور ته راشي او ته کنځلې کې، ورو ته هم کنځلې کې او غټو ته هم کنځلې کې او چرګو ته هم کنځلې کې او ځان نه دې مات ریډو جوړ کړی دی، نو دغه بچي ستا دا کړه وړه او ستا د اخلاق او ستا کردار کاپي کوي. لہذا مشر ورور ته پکار دی، پلار ته پکار دی، نیکه ته او تره ته پکار دی چې د خپلو بچو مخې ته ښایسته اخلاقو سره مخې ته راشي، ښایسته خبرې د هغوی مخې ته وکړي. نو د هغوی په سبب به د هغوی ښه تربیت کېږي. او چې کله دا ماشومان بیا لږ ښه شي نو بیا ښه ماحول غواړي. چې لږ غټ شي نو بیا هغوی دپاره ښه ماحول پکار دی. د ښه ماحول مقصد دا دی چې د هغوی کم ځای کې پاتې کېږي چې هغې ځای کې ګناهونه نه وي، هغې ځای کې فسق او فجور نه وي. که چېرته ته په داسې یو ځای کې پاتې کېږي چې ستا محله کې خلک ګناهونه کوي، خلک ګډې وډې کوي، خلک بد اخلاقه دي، کنځلې کوي، نو بیا خپل کوشش دا وکړه چې خپل بچی خپل کور کې بند وساته. د خپلو بچو ښه تربیت دپاره هر څه کوه. او بیا چې نور هم لږ غټ شي نو بیا د خپلو بچو ملګرو باندې نظر ساته چې ستا بچي به ستا د کور افرادو د بچو ملګرو سره کینی پاسي. اول د ستا د بچو د ملګري هغه د هغه د تره بچي دي، د ترور بچي دي، د ماما بچي دي، د ګاونډي بچي دي. نو د درې وړو باندې به ته نظر ساتي چې ستا د رور بچي، ستا دغه شان د دې ماشوم د ترور بچي یا د ماما بچي یا ګاونډیان دا څنګه خلک دي. که ښه خلک نو ټیک ده پرېږدی ورسره، هغوی به ښه نو دا به هم ښه ماشوم جوړېږي، د ده به هم ښه تربیت کېږي. د ابتدا نه به د ده بنیاد ښې طریقې سره مخکې ځي. او ورسره بیا چې کله نور هم غټ شي نو بیا د ده په ښې اداره کې د تعلیم بندوبست کول، دیني تعلیم ورته ورښودله او داسې یو اداره کې چې د ده ذهن ښه جوړ شي، د ده فکر انقلابي جوړ شي. بیا چې کله دا بلوغ ته ورسېږي نو بیا د ده دپاره اهمه خبره دا ده چې د ده کوم جایز حق دی هغه ته هغه ورکړی شي، د ده کوم جایز خواهش دی هغه هغه ته ورکړی شي. مطلب د ده خوراک ته زړه کېږي یا کور کې څه پخې د هغه نه تپوس وکړه چې نن څه شی پاخه کړو یا کومه سبزي راوړو، کوم فروټ راوړو، د خپل وس مطابقه د هغه لباس د هغه د رنګ نه تپوس وکړه، یو حده پورې هغه ته اجازت ورکړه چې کله د شریعت خلاف نه کوي. دا خبر هم ځان سره یاد وساتئ. خپلو بچو ته به غیر اخلاقي لباس نه اغوندئ، خاصتا جینکو ته. که ته وایې دا وړه ماشومه ده او داسې جامې ورته اغوندي چې د هغې نه ستوري نه وي، یا داسې جامې ورته اغوندي چې هغه بالکل نرۍ وي او بدن یې ښکاري، یا داسې جامې اغوندي چې هغه لنډې وي، یا داسې جامې ورته اغوندي چې هغه د کافرانو سره مشابهت پکې وي یا صلیب وغیره پکې وي. نو داسې قسم لباس بچو ته اغوستل جایز نه دي، ځکه د دې ابتدا نه دې تربیت دغه شانتې کېږي. که ته اوس داسې جامې ورته واغوندي چې لاسونه یې ښکاري نو سبا به دغه شان دا جامې اغوندي. که نرۍ جامو باندې عادت کړي چې بدن یې پکې ښکاري دا به پروا نه کوي د خپلې حیا. نو لہذا د ابتدا نه خپلو بچو ښه تربیت وکړئ او ښه تربیت دا دی چې د شریعت مطابق لباس هغوی ته واچوئ او شریعت مطابق لباس هغوی ته واخلئ او د هغې مطابق یې جوړ کړئ چې دا باحیا که هلک وي که جینۍ وي چې صحیح باحیا جوړ شي او باحیا لوی شي نو دا به ستا دپاره بیا یو ښه اشتهار وي.
علما لیکي دا ستا بچی ستا دپاره ښه اشتهار هم کیدی شي او بد اشتهار هم کیدی شي. که تا د خپل بچي ښه تربیت کړي نو ستا بچی که په جومات کې ګرځي را ګرځي نو که ښه ګرځېده ښه اخلاقو سره ملاوېده سلام یې اچاو دعا یې کولې خلکو سره ښه په نرمۍ سره پاڅېده نو خلک به وچي افرین چې په تا او ستا په پلار باندې. یو واده و هغې کې ستا بچی تابېده را تابېده او ګرځېده او خدمت یې کاوه او ښه طریقې سره هغه ناسته پاسته وه هر څوک به چې ماشاءالله د چا بچی دی نو پلار یې پرې ښه یادېږي. دغه شان بازار دی او ستا بچی ښه اخلاقو سره لین دین کوي اخیستل خرڅول کوي روان دی ګرځي را ګرځي نو هر څوک به تا باندې دی ښه وي. او که الله مکه ستا بچی وي او هغه ښه تربیت نه کړي جومات کې ورانې کړي نو بیا پلار ته خلبه دی ردی وي. که چېرته واده وي او هلته دا بد اخلاقیانې کوي کنځلې کوي غلط کینی پاسي نو بیا هغه پلار د ده په سبب باندې یادېږي. او حدیث کې هم راځي امام ابن کثیر او نور مفسرین ولا تصبوا الذين يدعون من دون الله لاندې دا حدیث راخیستی دی چې تاسو خپل والدین ته کنځلې مه کوئ. صحابو عرض وکړه چې دا به څنګه ممکن چې خپل پلار ته څوک کنځله وکړي. هغه د دې زمانې خلکو نه خبر نو نبی پاک علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل چې تاسو بل چاته د مور او پلار کنځلې مه کوئ. که ته د بل چا مور او پلار ته کنځلې وکړي نو هغه به ستا مور او پلار ته کنځلې وکړي نو ته د خپل مور او پلار د کنځلو د بد ردو سبب شوي. لہذا دغه وجه نه پښتانه وایي مه یادوه د چا بد مور او پلار ورنه یاد به کړي ستا ښه مور او پلار. که ستا پلار عالم وي نیک انسان وي او د بل چا پلار دی هغه شرابي دی کبابي دی غل دی تا ورته کنځلې وکړي هغه به فورا تا ته کنځلې کوي. هغه دې ته نه ګوري چې ستا پلار تبلیغي دی ستا پلار نیک انسان دی ښه اخلاق والا دی نه ته سبب وګرځېدې چې خپل پلار دې سپک کړه خپل پلار دې بد یاد کړه. بل په خپل کور کې د خپلې مور ډېر احترام کوي. صحیح حدیث کې راځي نبی مهربان صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه صحابي تپوس کوي چې حسن سلوک زه چا سره وکړم څوک حقدار دي چې هغې سره زه ښایسته سلوک وکړم. نبی پاک علیه الصلاة والسلام وفرمیل امک ستا مور. حسن سلوک څه مقصد دی؟ زه ورسره خوږې خبرې وکړم زه ورسره نرمې خبرې وکړم زه ورسره ښه اخلاق استعمال کړم زه ورسره نرمه لهجې استعمال کړم په مینه محبت هغې سره خبرې وکړم د هغې سختي برداشت کړم. دا ټولې په دې کې راځي. نبی پاک علیه الصلاة والسلام ورته 3 کرته ویلې مور ستا مور ستا ښه اخلاق نرمه لهجه خوږې خبرې که هغه چېرته سخته خبرو کې هغه هم زنانه ده نو هغې سره برداشت معامله کول پکار دی. د انسان سره 2 اشیا دي یو د سره خپل خواهش دی او بل الله تعالی طرف نه ته حکم د صبر دی. بعضې اوقاتو کې یو انسان چې دا راګیریږي نو دا د خپل خواهش د وجې نه بربادېږي. ځکه که مور دته سختي وکړه یا پلار ورسره سختي وکړه یا استاد ورسره سختي وکړه نو دته خواهش دا وي چې سخت جواب ورکړه کنځلې ورته وکړه بدې ردې ورته ووایه ګزار پرې وکړه. دا د خواهش څوک دی نفس غواړي شیطان غواړي چې دغه شانتې وکړي. لیکن الله تعالی څه فرمایي صبر وکړه. که چېرته تا د صبر لمن را ونیوله تا صبر وکړه او صبر دې خپل کړه نو بیا د صبر حکم د الله د طرف نه دی. د صبر انجام کامیابی ده د صبر انجام جنت دی او د خواهش چې برداشت ونه کړي د هغې انجام به جهنم دی ستا دپاره بد صفت دی. نو دغې وجې نه نبي پاک علیه الصلاة والسلام څه فرمایي چې د خپل مور سره ښه سلوک 3 ځل نبي پاک علیه الصلاة والسلام وفرمایي. دا یې نه دي ویلي چې د ملګري سره ښه اخلاق چلوه دا یې نه دي ویلي د ګاونډي سره ښه اخلاق چلوه د استاد سره ښه اخلاق بعد کې خبرې دي. اول ستا دا مور ستا دپاره اوله مدرسه ده. اکثره مدرسې کې چې کله د ماشوم تربیت کیږي نو تربیت هم یو قسم علاج وي. کله کله به ترخه دوايي تا ته درکوي کله کله به ته انجکشن هم وهي کله به بیماري دومره زیاتېږي چې هغې دپاره د اپریشن ضرورت هم کیږي. نو دا ارث ستا دپاره کیږي ستا د فایدې دپاره کیږي تا نه یو ښه انسان جوړي. لکه ډاکټر کله کله تا ته انجکشن وهي کله کله تا ته اپریشن کوي دا یو مقصد خو دا نه چې ته مړ شي یا ته هلاک شي یا تا ته درد محسوس شي نه د هغه مقصد ستا د صحت ستا د ښه کېدو ستا د ښه ژوند او تا دپاره د یو ښه روغ جوړ انسان کېدل هغه دپاره ضروري او دا هر څه دا د هغې دپاره کوي. نو دغه شان مور هم وي. نو لحاظ د وجه نه علما فرمایي مور اوله مدرسه ده. خپل مور سره ښایسته اخلاق ښایسته نرمي. مور کله هم دا نه غواړي چې بچی بد شي یا بچی خراب شي یا بچی تباه شي یا بچی ناکام شي نه. مور او پلار په دنیا کې واحد هغه هستیانې دي چې هغه د بچي کامیابي غواړي. اکثره
ډېر شکایتونه داسې راځي چې مونږ کورونو کې د مور او پلار سره ښه اخلاق نه چلو، برداشت معامله ورسره نه کوو، خوږې خبرې ورسره نه کوو، مدرسې نه لاړ شو هغوی ته ټیم نه ورکوو. دا زما ستا دپاره د ناکامۍ سبب دی. مور او پلار ته دعا وکړه، الله تعالی به دې عزتمن کړي، الله تعالی به دنیا او آخرت ښایسته کړي. دلته دې تاسو مور او پلار را لیږلي دې دپاره چې تا نه ښه انسان جوړ شي. او که ته لاړ شې کور ته مور باندې سلام نه کوې، مور سره خوږې خبرې نه کوې، اخلاق ورسره نرم نه چلې، نو بیا به ته هم بدنامېږي او ستا اداره به هم بدنامېږي او مدرسې به هم بدنامېږي او ستا استاد به هم بدنامېږي. څومره نقصان ستا په سبب باندې